د کلیو پراختیا وزارت چارواکي وایي د ملي دسترخوان د بشري مرستو پروګرام په 34 ولایتونو او د هیواد په ټولو 14,000 کلیو کې د سلګونه میلیونو افغانیو په ارزښت په 2 پړاوونو کې تطبیقیږي چې لومړی پړاو په ښه شکل روان دی. دوی وایي په لومړي پړاو کې به 1.8 میلیونه کورنۍ د بشري مرستو څخه برخمنې شي او په ټوله کې د افغانستان په ټولو کلیو کې 90% خلکو ته د مرستې به وویشل شي. تقریبا 14,000 کلي لرو موږ په ټول افغانستان کې او په دغه 14,000 کلیو کې به دا پروګرام خیره پلی کېږي. دا به انشاءالله په 2 پړاوونو کې کېږي او د هر کلي 90% کورنۍ به په دې کې مستحق ګرځي. ټول اختیار د انکشافي شوراګانو سره ده. یو شمېر هیوادوال چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د یاد پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړې ډېر خوښ دي او له حکومت څخه مننه کوي چې د کرونا وبا پر مهال د غریبو ولسونو ستونزو ته پام کوي. کمک که همین مردم بکنه یا همین دولت برای ما بکنه تا پوشیم و زمین بالا پوشیم هم آسمان. خدا هم میفهمه، پیغمبر هم میفهمه که ما نه زمینی داریم نه زراعت داریم، هیچ چی نداریم. زه تلس مړه فامیل لرم، زه کاروبار نه لرم، بدیا نشم وتای. دلته کرونا و تکلیف و مصیبت و خدای دې وکړي چې موږ به باندې ډېره مننه کوي چې موږ سره داسې مرستې بیا پاندیا کوو چې کدا وسی چې موږ سره ما مرسته وکړه. نمی موادات دسترخوان ملی برای ما کمک آمده. اگر همیان نمی‌آمد نیاز ما بسیار خراب میشد، وضع ما خراب میشد. دیگه خیر ببینه دولت خود در آینده میخوایم کمک کنه. د ملي دسترخوان پروګرام د ولسي جرګې له لوري رد شوی او پر وړاندې خنډونه هم جوړ شوي، خو ارګ وایي چې د ولسمشر غني د ځانګړې پاملرنې پر اساس دا پروګرام د غریبو هیوادوالو لپاره پیل شوی دی. د چارو یو شمېر کارپوهان د ملي دسترخوان پروګرام یو بېساری ګام ګڼي او وایي په تیر کې د عام ولس او کلیوالو سره د داسې مرستو کوم مثال نه لیدل کیږي. دوی وایي د ملي دسترخوان د شفافیت په برخه کې هم پوره پام شوی او د فساد اړوند چې کومه ویره وه د پروګرام د ښه تطبیق سره ختمه شوه. په دومره لوړه کچه مرستې په تیر کې د عامو ولسونو سره نه وي شوي. حکومت باید دغسې ښو اقداماتو ته دوام ورکړي. د فساد پر وړاندې هم ولس ډاډه دی ځکه تر اوسه پورې د برنامه ښه شفافیت سره روانه ده. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ملي دسترخوان د پروګرام د ښه تطبیق څخه ستاینه شوي. د فیسبوک ګڼو کارکوونکو د هغه ماشوم عکس ته هم بیلابیلې څرګندونې لیکلي چې د ملي دسترخوان پروګرام د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال له خوښۍ خاندي. د ملي دسترخوان په دغو بشري مرستو کې هرې کورنۍ ته د 4,000 افغانیو په ارزښت 50 کیلو وړه، 10 لیتره غوړي، 14 کیلو لوبیا او 12 کلچې صابون د 3 میاشتو په موده کې 2 ځلې ورکول کیږي.